آیا سعودي رښتیا هم په پاکستان کې کودتا غواړي؟ د سعودي دولت هڅه کوي د پاکستان د پوځ سرتیري د پاکستان د لومړي وزیر په وړاندې کودتا ته راوپاروي. سلام، وخت مو پخیر. له یوې هندي ورځپاڼې څخه د فارس نیوز د نقل پر بنسټ اسپوټنیک راپور کاږي چې د فارس خلیج په څنډو کې پراته عربي هیوادونه چې سعودي مشري کوي د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د حکومت پر ضد د کودتا په فکر کې دي. د ټي وي پوسټ ورځپاڼې لیکلي پاکستان د یوې پوځي کودتا په درشل کې دی چې مشري د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا پر غاړه لري او د ریاض او ځینې نورو عربي هیوادونو له لوري ملاتړ کیږي. همدارنګه داسې انګیرنې موجود دي چې تر عمران خان وروسته به د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د حکومت مشري پر غاړه واخلي. د ورځپاڼه لیکي د سعودي دولت هڅه کوي چې راحیل شریف ته د پاکستان سیاست ته د ورننه کېدو او د مسؤلیت منلو په برخه کې قناعت ورکړي. اوس مهال د اسلام آباد او د فارس خلیج د ځینې عربي هیوادونو ترمنځ د کشمیر د لانجې او ځینې نورو مسایلو پر سر اختلافات را پیدا شوي دي، ځکه پاکستان له سعودي عربستان څخه د کشمیر د مسلې په تړاو د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د غونډې د رابللو غوښتنې ته د نه پاملرنې له امله خفه دی. همدا لامل و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په څرګنده سعودي عربستان ته ګوتڅنډنه وکړه چې هیواد به د کشمیر په مسأله کې د سعودي پر ځای د نور همفکره اسلامي هیوادونو د ملاتړ د خپلولو هڅه وکړي. د اګست پر 5مه نیټه شاه محمود قریشي له سعودي دولت څخه وغوښتل چې پر کشمیر د هند د تسلط په تړاو خپل دریځ څرګند کړي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشري غونډه دې راوبولي چې مشري د سعودي عربستان په غاړه لري. خو تر اوسه ریاض د اسلام آباد دغې غوښتنې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي له لوري د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د نه رابللو لامل دا ګڼي چې سعودي اړ دی یا د غونډې ته د مالیزیا، اندونیزیا او ایران په څیر هیوادونه هم راوبولي کوم چې د کشمیر په کشاله کې له پاکستان سره هم فکره دي. د پاکستاني چارواکو دغه ډول دریځونه د دې لامل شول چې سعودي عربستان ته د پاکستان د پوځ استخبارات یا ISI د مشرانو په وروستي سفر کې هغوی ته د سعودي چارواکو له لوري سپکاوی وشي. محمد بن سلمان هم له دغو پاکستاني چارواکو سره له لیدنې ډډه وکړه او له بل لوري سعودي له پاکستان څخه ژر تر ژره د خپلو پورونو د ورکړې غوښتنه هم وکړه او له پاکستان سره خپلې نفتي مرستې هم بندې کړې. د سعودي دا کړنې د دې لامل شو چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چین ته ولیږي تر څو د دوه اړخیزو اړیکو په تړاو له پیکنګ سره خبرې اترې وکړي. د هندي ورځپاڼه د خپل لیکنې په وروستۍ برخه کې کار کوي چې پاکستان به په اوسنیو شرایطو کې د نورو اسلامي هیوادونو لکه ایران، قطر، ترکیې، مالیزیا او اندونیزیا د همکارۍ د ترلاسه کولو هڅه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې سعودي پاکستان ته د دې کار اجازه ورکړي او که نه. په داسې حال کې چې د کوالالمپور په سرمشریزه کې چې په 2019 میلادي کال کې چې د ایران، ترکیې او قطر د مشرانو پر لوري جوړه شوې وه، د سعودي دولت په پوره توان د پاکستان د لومړي وزیر د ګډون د مخنیوي هڅه وکړه چې په پایله کې بریالي هم شول. د پاکستان د امنیتي چارو کارپوهه عایشه صدیقي ګنډرا ویب سایټ ته ویلي چې اسلام آباد پرېکړه کړې د سعودي له دولت څخه مخ واړوي او له ایران سره یو ځای چې دا په ډېر قوي احتمال د ایران، چین او پاکستان هغې ګډې پروژې سره تړاو لري چې یو کمربند یوه لار بیا رای نومیږي. دا یادونې وړ ده چې په پاکستان د سعودي عربستان د پورونو ټوله کچه $1 میلیارډ ته رسېدلې ده. دغه $1 میلیارډ د سعودي حکومت د $3 میلیارډ پور د ژمنې برخه ده چې د 2018 کال د نومبر کې د اسلام آباد سره کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې همدا $1 میلیارډ پاکستان ته ورکړي وو. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم، هر چېرې چې یاست بیا سمه ګډه وه.